ایمان پلورونکی 11 برخه د سلطان صلاح الدین ایوبی رحمه الله د دوران رښتینی کیسې. صلاح الدین پر د غزمکارا پیدا کړه، ته یو بل صلاح الدین پر د غزمکارا پیدا کړه. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله المصطفى اما بعد. آیا سلطان ته دا خبر ورکول ضروری دي؟ دا کومه مهمه پیښه نه ده چې سلطان پر اندېښمن کړی شي. علي بن سفیان رحمت الله علیه په ژور فکر کې ډوب شو. هغه کومندان چې خبر یې راوړی و، علي بن سفیان ته رانږدې شو. په کرار یې وویل د یوې عیسوي نجلۍ ورکېدل خو دومره مهمه خبره نه ده، خو مهمه دا ده چې د فخر المصري په نامه یو قومندان هم له شپې راهیسې لا درکه دی. د شپې څوکیدارانو وویل هغه د نجونو د خیمې خواته ورغلی و او بیا هیڅ ونه لیدل شو. د شپې په ګزمه راوتلی و. علي بن سفیان رحمت الله علیه تر لږ څه سوچ وروسته وویل دا خبر د اوس سلطان ته نه ویل کیږي. د شپې د هغه مهال ټول چوکیداران دې راوغوښتلی شي تر څو ورڅخه پوښتنې وشي. بیا هغه د سلطان صلاح الدین ایوبي د ساتونکو ډلې قومندان ته وویل پرون چې کوم باډیګارډان د سلطان صلاح الدین ایوبي سره د سمندر غاړې ته تللي وو هغه راولي. هغوی همالته وو. را مخامخ شو. نو علي بن سفیان ورته وویل پرون چې تاسې چیرې سوداګر او نجونې لیدلې وې هلته ځانونه فورا ورسوئ. که هغه سوداګر تر اوسه همالته وي هغوی ونیسئ او همالته زما د رارسېدو انتظار وکړئ، او که تللي وي بېرته ژر راستانه شي. ساتونکي چې روان شول علي بن سفیان د نجونو خیمې ته ورغی. شپږ نجونې بهر ناستې وې. څوکیدار ولاړ و. علي بن سفیان نجونې خپلې مخې ته ودرولې او په عربي ژبه یې ترې پوښتنه وکړه اوومه نجلۍ چیرې ده؟ نجونو د یوې او بلې خولو ته وکتل او سرونه یې وښورول. علي بن سفیان وویل تاسې ټول زموږ پر ژبه پوهیږئ. نجونو هغه ته حیران کتل. علي بن سفیان رحمت الله علیه د هغوی پر څیرو او شان او شکل شکی شو. هغه د نجونو شاته ودرېد او په عربي ژبه یې وویل د دغو نجونو جامې وباسئ، لوڅې یې کړئ او 12 وحشیان غوندې سپاهیان راولئ. ټول نجونې ورخطا شوې. شاته یې مخونه واړول. 2-3 په یو وخت په عربي ژبه پیل وکړ او ویې ویل ته له نجونو سره داسې رویه نه شې کولی. یوې وویل موږ ستاسې پر خلاف جنګېدلي نه یو. علي بن سفیان رحمت الله علیه په خندا شو او ویې ویل زه به له تاسې سره ډېره ښه رویه وکړم. تاسې چې څنګه په یوه دفقه عربي ویل پیل کړل اوس له کومې بلې دفقې پرته ووایي چې اووه منجلۍ چیرې ده. ټولو د ناخبرتیا څرګندونه وکړه. علي بن سفیان وویل چې زه به له تاسې نه د دې خبرې پوښتنه خامخا کوم چې تاسې سلطان صلاح الدین ایوبي ته ویلي وو چې موږ ستاسې په ژبه نه پوهېږو. اوس خو تاسې زموږ په څېر عربي وایي. آیا زه به تاسې پرېږدم؟ هغه څوکیدار ته وویل دوی په خیمه کې کېنول. د شپې د فخر المصري د ګزمې پر وخت د څوکیدارانو یې پوښتنې وکړې. په اخر کې د نجونو د خیمې پیردار وویل فخر د شپې زه دلته ودرولم او د زخمیانو د خیمې خواته ورغی. لږه شېبه وروسته د هغه غږ واورېد او هغه وویل څوک یې؟ لاندې راشه. ما چې هغې لوري ته وکتل د شپې په تیاره کې مې هېڅ ونه لیدل. مخامخ د خاورو په غونډۍ مې د یو انسان سیوری ولید او هغه سیوری همالته ورک شو. علي بن سفیان رحمت الله علیه په سملاسي توګه د خاورینو غونډۍ خواته ورغی چې د سمندر خواته نږدې و. د غونډۍ خاورې شګلنې وې. یو د پښو ځای ښکاره څرګندېده چې څوک پر غونډۍ ختلي دي. هلته پر ځمکه د پښو 2 ډوله نښې وې. یوه نښه خو د سړي وه چې د عسکرو بوټان یې په پښو وو. دویمه نښه د کوچنۍ څپلۍ وه چې د ښځینه پښه معلومېده. ځمکه خامه او شګلنه وه. د زنانه نښه چې له کومه ځایه راغلې وه علي بن سفیان هغه تعقیب کړ. دې نښې هغې خیمې ته وروست چیرې چې موبیل رابن سره لیدلي وو. هغه د خیمې پرده پورته کړه او دننه ورغی. د هغه څېره پېژندونکو سترګو زخمي بندیان ولیدل. د ټولو مخونه یې وڅېړل. رابن ناست. هغه علي بن سفیان ته وکتل او فورا یې پر زګرویه باندې پیل وکړ لکه ناڅاپه چې پرې درد حمله کړې. علي بن سفیان هغه له ولي ونیو او پورته یې کړ او له خیمې نه یې بهر راویست.
پوښتنه یې ترې وکړه د شپې له خوا نه یوه بندي نجلۍ دې خیمې ته راغلې وه او ولې راغلې وه رابن هغه ته په داسې نظر کتل لکه حیران وي او داسې یې څرګندوله لکه د هغه په خبرو چې نه پوهېږي علي بن سفیان هغه ته په کراره وویل ته زما په ژبه پوهېږې او زه ستاسې په ژبه پوهېږم ویلی یې هم شم خو ته به زما په ژبه ځواب راکوې رابن د هغه خولې ته کتل علي بن سفیان پیردار ته وویل دا له خیمې نه بهر کړه علي بن سفیان رحمت الله علیه خیمې ته ننوت او له بندیانو یې د هغوی په ژبه پوښتنه وکړه د شپې نجلۍ په دې خیمه کې تر څه وخته پورې وه خپل ځانونه مه په تکلیفوئ ټول غلي وو خو په یوه بله دقه یو زخمي وویل هغه نجلۍ خیمې ته راغلې وه او له رابن سره ناسته او ملاسته وه دغه زخمي چې حال یې وایي په سمندر کې له اور اخیستې بیړۍ نه یې سمندر ته دنګلي وو د اور اوبو دواړه قهر یې لیدلی هغه دومره زخمي نه و څومره چې ویرېدلی و هغه په کوم بل مصیبت کې ځان اخته کول نه غوښته هغه وویل چې دا ورته معلومه نه ده چې د رابن او نجلۍ ترمنځ څه خبرې وشوې او نجلۍ څوک وه هغه ته دا هم معلومه نه وه چې د رابن رتبه څه وه هغه یوازې د نامه پیژانده چې دا رابن دی هغه دا هم وویل چې رابن دې ځای ته تر راتلو د مخه روغ رمټ و دلته چې راغی داسې زګیروي یې پیل کړل لکه د کومې ناروغۍ حمله چې پرې راغلې علي بن سفیان رحمت الله علیه د یو ساتونکي په لارښوونه د هغو 5 کسانو لیدنو ته ورغی چې د سوداګر په جامه کې لږ لرې خیمه وهلې وه ساتونکي هغوی جلا جلا کېنولي وو علي بن سفیان ته یې لومړی خبر دا ورکړ چې پرون له دوی سره 2 اوښان وو نن یو دی همدا اشاره بس وه هغوی د دې پوښتنې ډاډمن ځواب ورنه کړی شو چې دویم اوښ چیرې دی د دویم اوښ د پښو پلونه یې ولیدل علي بن سفیان ورته وویل ستاسې ګناه معمولي غلا او ډاکه نه ده تاسې د یو مکمل سلطنت او ملت لپاره خطره یې ځکه به زه پر تاسې د ذرې هومره رحم هم ونه کړم آیا تاسې سوداګر یاست ټولو سرونه وښورول او ویې ویل هو موږ سوداګر یو موږ بې ګناه یو علي بن سفیان وویل د خپلو لاسونو چپه لوري ما ته مخامخ کړي 5 واړو چپه لاسونه وښودل علي بن سفیان د ټولو د کیڼ لاس او د شهادت او منځنۍ ګوتو ترمنځ ځایونه وکتل یو سړی له څټه ونیو راکش یې کړ هغه ته یې وویل لینده او غشی دې چیرې پټ کړ دې سړي د ځان د پاکوالي ډېر کوښښ وکړ علي بن سفیان رحمت الله علیه د سلطان صلاح الدین ایوبي یو ساتونکی ځان ته وروغوښت د هغه د کیڼ لاس د شهادت او منځنۍ ګوتو ترمنځ نښه یې وروښوده دغسې نښه د هغه سړي د ګوتو ترمنځ هم وه علي بن سفیان ورته د ساتونکي په باب وویل دا د سلطان بهترین غشی ویشتونکی دی او دا نښه یې ثبوت دی چې دا غشی ویشتونکی دی د هغه د ګوتې شا لوري ته یو معمولي شان نښه وه لکه پر هغه ګوته چې بیا بیا شی سولول سوي وي دا د غشي سولونکو نښه وه ورونو غشی په ښي لاس کې نیول کیږي او په لیندۍ کې په کیڼ لاس باندې نیول کیږي دغسې مخکینۍ برخه د کیڼ یا چپ لاس پر ګوته وي او چې غشی له لیندۍ وځي نو ګوته سولوي داسې نښې د هر یو غشي ویشتونکي په لاسو کې وي علي بن سفیان ورته وویل په دې 5 کې یوازې ته غشي ویشتونکی یې لینده او غشی د چیرې دي 5 واړه غلي وو علي بن سفیان له هغو 5 سړیو نه یو ونیو او ویې ویل دا د هغې ونې پورې وتړئ او دا څلور د دې خرماګانو له ونو سره وتړئ بیا علي بن سفیان د خپل غشي ویشتونکي په غوږ کې څه وویل غشي ویشتونکي لینده له اوږې راکوزه کړه غشی یې پکې کېښود او په ونې پورې تړلی سړی یې په نښه کړ په غشي یې وویشت غشی د هغه په ښۍ سترګه کې ښخ شو ټوپونه یې کړل علي پاتې څلورو ته وویل په تاسې کې نو څوک دی چې د صلیب لپاره دغسې په ټېډو ځان وژلو ته تیار وي د هغه لوري ته وګورئ هغوی ور وکتل هغه سړی چیغې او پړټکې وهلې له سترګو نه یې زښته زیاته وینه راروانه علي بن سفیان وویل زه له تاسې سره وعده کوم چې په درناوي سره به مو د سمندر هغه غاړې ته ولېږم په دویم اوښ څوک تللي او چیرې تللي دي یو سړي وویل ستاسې خپل یو قمندان او یوې نجلۍ زموږ څخه اوښ واخیستل او لاړل د علي بن سفیان هنر په لږه شیبه کې پر هغوی اعتراف وکړ چې هغوی څوک دي او څه کول غواړي خو هغوی دا دروغ وویل چې نجلۍ د شپې له خیمې نه راتښتېدلې ویې ویل چې سلطان صلاح الدین ایوبي هغه د شپې خپلې خیمې ته بیولې په خپله او پر نجلۍ یې شراب څښلي وو او نجلۍ د ویرې طرحې په حال کې ترې راتښتېدلې وه په هغې پسې د فخر المصري په نامه یو قمندان راغی او هغه چې کله د نجلۍ خبرې واورېدې هغه یې زموږ پر اوښ باندې سپاره کړه او په زوره یې بوتله هغوی هغه ټول بهتانونه علي بن سفیان ته وویل
چې نجلۍ پر سلطان صلاح الدین ایوبي پورې کړې علي له مسکا سره وویل تاسې 15 روزل شوي سفاهیان په داسې حال کې یو سړي له تاسې نه نجلۍ او اوښ هم یوړه علي بن سفیان د هماغه په ښودنه په ځمکه کې ښخ کړای شوي غشی او لیندۍ راوایستل 4 واړه خپل تمځای ته ولېږل او 15 یې په پړتکو کې مړ شو د اوښ د پښو پلونه څرګند معلومېدل علي بن سفیان په ډېرې چالاکۍ 10 تنه سپاره سپاهیان راوغوښتل او د خپلې قومندې لاندې د اوښ د پلونو په لور روان شو خو د اوښ د روانېدو او د علي بن سفیان د روانېدو په منځ کې د 14 یا 15 ساعتونو فرق اوښ تیز او آرام کولو ته هم اړتیا نه وه اوښ له اوبو او خوراک پرته شپږ 7 ورځې تر او تازه پاتې کېدای شي د دې په مقابل کې اسونو ته په لاره کې د آرام کولو اوبو او خوراک اړتیا ده دغه توکیو تعقیب ناکام کړ اوښ یې د 14 یا 15 غنټو فرق ته پرې نه ښود فخر المصری د تعقیب لویری دمه ډیر لږ کوله علي بن سفیان رحمت الله علیه ته په لاره کې یوازې یو کڅوړه په لاس ورغلی و چې په هغې کې د خوراک څښاک شیان هغه راپورته کړ او له ځان سره یې واخیست په هغې کڅوړه کې یو بله کڅوړه هم وه په همغه کې هم د خوراک څښاک شیان خو د علي بن سفیان رحمت الله علیه د شامی حس تیز حس درک کړ چې په دغه شیانو کې افیون ګډ شوي په لاره کې یې 2 داسې نښانې هم ولیدلې چې دا ترې څرګندېده چې دلته اوښ ولاړ دی او سپاره یې دلته ناست دي د خرماو زړي د میوو تخمونه او پوټکي هم خواره واره پراته وو خو کڅوړې هغه شکمن کړ د هغه په ذهن کې دا ګمان را پیدا شو چې نجلۍ فخر المصری د افیونو په نشه کې له ځان سره د ساتونکي په توګه روان کړی دی خو بیا هم هغه کڅوړه له ځان سره وساتله او تلاشي یې د هغه وخت ضایع کړ فخر المصری او موبي که منزل مقصود ته رسیدلی هم نه وای او په لاره کې نیول شوي وای نو هم هیڅ فرق نه کاوه په سوداني لښکرو کې چې ناجی او اوروش او د هغه ملګرو کوم زهر پاشلی وو هغه خپل اغیزې پرې ایښې وې د فاطمی خلافت هغه عسکري منصبداران چې په نامه جنرالان او په اصل کې حاکمان وو سلطان صلاح الدین ایوبی یو ناکام امیر او بیکاره حاکم ثابتول غوښتل مسلمان حاکمان په خپل حرم سرایونو کې د هغو نجونو د زر په غلامان شوي وو چې زیاتره عیسویان او یهودیان د هغوی نمونه اسلامي وو د حکومت چارې خپل سري افسرانو پر مخ بیولې خپل خوښي او مزه چلچې کولې هغوی نه غوښتل چې د سلطان صلاح الدین ایوبي په څیر پر دین او ملت مین شخصیت دی قوم راویښ کړي او حاکمان او پادشاهان دي د حرم سرایونو له جنت نه راوباسي او له حقایقو سره دي مخ کړي د سلطان صلاح الدین ایوبي له لومړنیو جنګونو نه چې هغه د خپل تر شیرکوت قوماندې لاندې کړي وو دا وګړي پوه شوي وو چې که دا سړی د واک څښتن شو نو اسلامي سلطنت به د دین او اخلاقو په چوکاټ کې راګیر کړي د دې امله یې ټولې هغه لوبې وکړې چې سلطان صلاح الدین ایوبي یې پرې راڅملولی شو هغوی په پټه له صلیبیانو سره مرستې وکړې د هغوی د جاسوسانو او ورانکاریو لپاره یې شرایط برابر کړل او د سلطان صلاح الدین ایوبي په لاره کې د کاڼو او اغزیو اچولو کوښښونه یې هم وکړل خو اصلي خبره دا ده که چیرې نورالدین زنګي نه وای نو اوس به نه په تاریخ کې د صلاح الدین ایوبي نوم و او نه به اوس د نړۍ په نقشه کې دومره زیات اسلامي هیوادونه تر سترګو کېدای دا د هغوی برکت چیرې دي هغه مشران خیر راځو خپلې کیسې ته سلطان نورالدین زنګي رحمت الله علیه په کوچنۍ اشاره هم له سلطان صلاح الدین ایوبي سره مرسته وکړه صلیبیانو چې د مصر د سوداني پوځ په بلنه د روم له سمندرګي پر هغه هیواد حمله وکړه سلطان نورالدین زنګي د خبر له اوریدو سره سم د عیسویانو پر کوم هیواد د وچې له لارې یرغل ورو او هغه پوځ یې فلج کړ چې د سمندر له لارې په مصر حمله کوله دا خو د سلطان صلاح الدین ایوبي د اطلاعاتو نظام چې د صلیبیانو پوځي بیړۍ یې ډوبې کړې د علي بن سفیان د برېښنا په څیر چابکو استاد نورالدین زنګي ته خبر ورکړ چې د سوداني پوځ د بغاوت خطر ده زموږ پوځ لیک او په 2 برخو ویشل شوی د استاد یو له رسیدو سره سم سلطان نورالدین زنګي یو شمېر پوځ ته د مصر په لور د حرکت کولو امر وکړ مؤرخینو د دې پوځ شمېر 2000 سپاره او پیاده لیکلي او ځینې نور تر دې هم یو زیات شمېر ښیي خیر په هر حال سلطان نورالدین زنګي د خپل مشکلاتو او اړتیاو ته د پوره کولو پر ځای د سلطان صلاح الدین ایوبي مشکلاتو او اړتیاو ته زیات اهمیت ورکاوه خو د هغه د پوځ رسیدلو ته ډېرې ورځې پکار وې دا د هغه وخت د اسلام ستر 2 سفه سالاران او امپراتوران ول
چې یو له بل سره څومره خواخوږي او یو د بل په درد باندې څومره سره دردمند. په نامو مسلمانانو پوځیانو او نور مشهور شخصیتونو ولیدل چې په مصر کې د سلطان صلاح الدین ایوبي پر خلاف ګډوډي او سرغړاوي پورته کېدونکې دي. نو هغوی دې کار ته نور هم هوا ورکړه. د پردې تر شا سودانیان راوپارول او د خپلو جاسوسانو په وسیله دا هم معلومه کړه چې د سودانیانو سرلښکر نیول شوی او وژل شوی او همدارنګه دفن شوی هم دی. د سودانیانو یو کم رتبه قومندان سرلښکر شو او د سلطان صلاح الدین ایوبي پر هغه لږ شان پوځ د حمله کولو پروګرام جوړ کړ چې په قاهره کې دیره و. هغوی د سلطان صلاح الدین ایوبي او د هغه د نیمایي پوځ په قاهره کې د نشټوالي نه ګټه اخیستل غوښتل. پروګرام یې داسې و چې د چا تر لاس لاندې 50,000 سوداني پوځ کولای شول چې د تورې وریځې په څیر د اسلام سپینه سپوږمۍ تیاره کړي. خیر سوداني پوځ به همدلته پرېږدو. اوس به راسو علي بن سفیان ته. علي بن سفیان رحمت الله علیه چې د فخر المصری او موبي په تلاش کې راوتلی و تر ډېرو مزلونو څخه وروسته قاهرې ته راورسېد. هغه چې د چا په تعقیب پسې راغلی و د هغو په لاره کې څه درک ونه لګېد. هغه خپل هغه مخبران نه وغوښتل چې د سوداني فوج د قومندانۍ په مرکز او فوج کې معذب کړي و. له هغوی نه وویل چې تیره شپه یو اوښ راغلی و په تیاره کې چې څه لیدل کېدای نه شول. 2 تنه پرې سپاره وو چې یو یې سړی او بله یې ښځه وه. جاسوس دا هم وویل چې هغوی کومې ودانۍ ته ننوتل. علي بن سفیان دا واک لرل چې هلته یې حمله کړې وه. سوداني فوج د اسلامي سلطنت فوج کوم خپلواک فوج نه و. علي بن سفیان له دې امله حمله ونه کړه چې دا به پر اور باندې د تیل تویول. د هغه هدف یوازې دا نه و چې فخر المصری او موبي ونیسي، بلکې اصلي هدف یې دا و چې د سوداني مشرتابه اهداف او راتلونکی پلان ځان ته څرګند کړي چې له وړاندې نه مخه ونیولی شي. هغه په دغه حالات کې خپلو سړیو ته نوې لارښوونې وکړې. په جاسوسانو کې نامسلمان نجونې هم وې، خو عیسوي یا یهودیانې نه وې. دا د ګلبونو ډېرې ذهینې او چالاکې نجونې وې. خو علي بن سفیان هېڅکله پر هغوی سر په سلو کې تکیه ونه کړه، ځکه چې هغوی دوه مخیزه لوبه هم کولی شول. خو له ډېرو هڅو وروسته هغو نجونو هم د موبي درک ونه لګاوه د چا په تعقیب کې چې علي بن سفیان رحمت الله علیه راغلی و. ورونو دا چې وروسته به په مصر کې څه حالات پیښیږي. د 11مې برخې پای.